لسو خبری دی غټ غټ علاماتو کې یو د دجال یو عالمي بادشاہ دی جادوګر او کاهن یهودي په ټوله دنیا به سټیټ او اډر چلی او دا خلق به د هغه تابع وي البته څه مسلمانان اهل حق به خلاف وي نو دا به ښکاره کېږي څلوېښت په یو حدیث پاک کې راځي څلوېښت وخت به تېرئ و هغه صحابي وایي چې څلوېښت پته نه لګي څلوېښت ورځې دي که څلوېښت هفتې دي که څلوېښت میاشتې دي که څلوېښت کاله دي ظاهر دا چې څلوېښت ورځې به د ده د حکومت او د اواز ډېرې لوی زوري او هغه ایډوانس فورس او د هغه نه مخکې دا ټوله دنیا دا به د هغه لپاره تیارېږي بې حیایي به ډېرېږي ظلمونه به ډېرېږي ښځې به د سړو نه ډېرېږي بدکاري او بې حیایي به ډېرېږي د مسلمانانو مغلوبیت او د هغې کمزوروالی به دا به ښکاره کېږي لوړې لوړې بنګلې په هر ملک کې ډېرې لوړې یو وایي زما پلازه اوچته ده زما بلډنګ او بل وایي زه د دې نه هم زیاته جوړم اوچته لویه او بله د دې نه هم دنګې جوړم دنګې دنګې کاروباري سنټرې شراب نوشي به ډېرېږي بې ستري به ډېرېږي دا شی به زیاتېږي شریران دا د شریرانو مشر دی خو د ده وجلو هم خدای پاک پروګرام کړی دی بله لویه نښه د عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزېدل دي به دې ختم کړي اول ورځو کې او بیا به هغه څلوېښت کاله حکومت کوي او بیا به حج عمره کوي او د هغې نه پس به بیا ښخېږي خو د هغې په آخر دور کې ما ته ویلي درېیمه نښه هغه یاجوج او ماجوج دی هم د روس او چین او د شاته ملکونو قومونه دي د غرونو دا خلک به روزي او ډېر لوی هغې علامات شروع دي ځکه چې کوم احادیثو کې راځي چې کوم سمندر دی په اردن کې بحیره تبریه دا به وچېږي نو هغه ورو ورو کم شوی دی د هغې هغه غاړې او کاڼي په کتابونو کې د هغې فوټوان هم راغلي دي او په کمپیوټر کې او په هر څه کې نو هغه سین ورو ورو کمیږي دا به وچېږي دغه نښه شروع ده او بله یو بیسان د خجورو علاقه ده دا په اسرائیل کې ده اوس بیسان لکه علاقه ده د خجورو لکه دلته ډېر خان یا پلانکې کلي وطن نومونه نو هغه بیسان هغه خجورې هغه ختمې دي اوس ټاونشیپونه او دغه پکې جوړېږي د خجورو دا احادیثو کې هغه مخکې نه ذکر دی همدغه علاقې نوم دی او دغه د هغې خجورې اوس اوچې اوچې کېږي او میوې کمیږي د هغې وطن نو دا نښې شروع دي خو الله ته پته ده چې کله به ښکاره کېږي نو درېیمه نښه یاجوج او ماجوج دی عیسی علیه السلام په جون به دا راځي خدای پاک به د هغې په خیرو باندې دا ختم کړي او څلورمه نښه لویه هغه دا ده چې قبلې د طرف نه به نور راخېږي دا نښه ډېره لویه ده ناشنا داسې قبلې نور راختل معلومیږي چې په ځمکې دا نظام به درهم برهم او دړې وړې کېدو ته اشاره ده ځکه ځمکه خو لاندې ده نور دا خو د دې ځای اسماني فضایي ګړبړ او دغه شان ټوټ پوټ دا به قیمت نه مخکې د دې علامات ښکاره شي ځکه چې نظام خدای چې نور د دې طرف نه اخېږي یو شپه به ډېره اوږده شي تهجد ګزار به پکې 3 ځلې تهجد وکړي یاره شپه نه تېرېږي سهار به خلک وایي نور به راوخېږي سبا کې دا راوبخې چې وګوري او به د قبلې د طرف نه نور راوخېږي نو دغه ډېره خبره ده خطرناکه دا خو ډېره ناشنا ده چې چا توبه نه وکړي د کفر نه نو زر به توبې شروع کړي خو دغه وخت کې به ایمان نه قبلېږي ځکه تا خو په سترګو عجایبات وکتل قیمت هم دې ته وایي چې د ځمکې نظام او د اسمان نظام دا به دړې وړې شي نو هغې ته لږه اشاره شوه نو دې به زر توبې وباسي چې پیغمبرانو سوي دا خو ټیک دي خو دغه وخت کې به جدید ایمان نه قبلېږي چې سړی مخکې نه مؤمن یا خو دی خو چې دې وخت کې دی وایي زه بس کلمه وایم لکه آخرت کې چې کلمه وایي یا ځنکدن مرۍ کې انسان ختني او کلمې وایي نو هغه نه قبلېږي ځکه دې ته ایمان د مشاهدې وایي چې ته یو شی ووینې دا پکې دی پکې نو دا به خو هسې ومنې که هندو که مسلمان یې چې دا پکې تا ته نه ښکاري او ته یې ومنې تا ته قیمت نه ښکاري او دا شپېلې تا د اورېدلې نه ده او جنت دوزخ ته کتلې نه دي او ته یې منې ځکه خدای او رسول خو رښتونې دي د الله نه به څوک زیات رښتونې ایمان کې بالغیب معتبر دی الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان هغه کسان دي چې لیدلې نه
او په هغې باندې ایمان راوړي عقل یې ورته رسېږي که نه سترګې او غوږونه لیدی شي اورېدی شي که نه دې مني او چې ته ولیدل نو دا برجې خور سړی مني دې ته خو ایمان نه وایي نو د دې ایمان دغه وخت کې قبول نه دی نو مخکې ایمان راوړل پکار دی او که څوک ګناه کوي شراب څکي جواري کوي نشې تماشې او بېلمازي او بدعملي کوي او دې وخت کې دې د بدعملۍ نه توبه وباسي نو توبه به یې نه قبلېږي قرآن شریف کې راځي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکة ویاتي ربک ویاتي بعض آیات ربک دا خلک د خدای او د رسول خبرې نه مني هله به ومني چې ملایکې ورته راشي ساتې اخلي یا ملایکې داسې خدای پاک داسې ناشنا ملایکې به آخرت کې ویني او یا الله راشي د الله ملاقات او حساب کتاب شروع شي یا الله تا منم ستا خبرې منم جنت دوزخ منم هر څه منم بس که عمل غواړې لږ مې واپس که او ورته یې وخت تېر دی تا نه اوس دغه شان چې قبرې انور راوخېږي نو وخت تېر دی دغه وخت کې ایمان راوړلو څه فایده نشته آخرت کې به ټول خلک کلمې وایي خو فایده نشته اوس نه کلمه ووایه هغه کار چې وروسته به کوې نو اوس یې ولې نه کوې او هغه کار چې وروسته خدای پرې خوشحالېږي نه او بیا به یې کوې نو اوس یې وکړه چې الله درنه خوشحاله شي نو چې یو کار به کوې نو اوس نه یې وکړه تا ته څه تاوان دی ټوله ګټه ګټه ده او یو لویه نښه دا ده چې یو دابه به رازمکې ته راخېږي احادیثو نه معلومیږي چې اول به دا نور راوخېږي د قبلې طرف نه او ډېره زر به ورپسې دا دابه یو څاروی دی او دا به د ځمکې نه راوځي بعضې عالمانو په مختلفو خطو کې به راښکاره شي بعضې احادیثو کې راځي راوتل د دابې دا د ځمکه کې یو انقلاب دی او اسمان کې انور واپس راتل د قبلې طرف نه راختل او بیا ډوبېدل دا آسماني او فضایي دغه د هغه درهم برهم کېدو او د هر څه تسنس کېدو ته یو اشاره ده یعنې د ځمکه اسمان دا به دواړه دړې وړې کېږي او هغه نامنونکي هغه په خپله دا خبرې مني خو بیا به د منلو باندې څه نتیجه او دې ته خیر نه رسېږي لا ينفع نفسا ایمانها ایمان به ورته فایده نه رسي یا مخکې څه توبه نه یې وکړي نو بیا به توبه هم نه قبلېږي دا به د څاروي چې وویني بیا به هم نه قبلېږي دا ډېرې نږدې نږدې دي بعضې عالمان وایي په یو ورځ به یو خوا به نور راوخېږي او دی خوا به په مکه مکرمه کې د صفا غر چوندې دی د هغې نه به یو څاروي راوخېږي راوبځي ناشنا بعضو روایاتو کې اخبار احادو کې د هغې نښې نښانې دي خو متواتر صحیح احادیثو کې دومره ده چې دا څاروي به خامخا دا به ښکاره کېږي دا به روځي د هغې رنګ او د هغې د سترګو بیان او د هغې د باډۍ او د جسم او د مرۍ او د سر او د خپو بعضو روایاتو کې هغه بیان شته خو پوره تفصیلات هغه کم راغلی دي خو دا شی یقیني دی دا به روځي بلکې بعضو روایاتو کې راځي چې عیسی علیه السلام به په حرم شریف کې طواف کوي ځمکه به داسې وړقېږي او دغه دابه به راښکاره شي دا سر به یې داسې لکه د غوی بعضو روایاتو کې راځي دا مرۍ به یې داسې لکه د شترمرغ اوږده دا ملا به یې داسې لکه د پیشو او وزر او لکیم پکې او د لم په شان به یې لکیم د ګډ د لم په شان او خپې به یې د اوښ په شکل کې مختلف او ډېر زیات غټ ډېر لوی ناشنا وي اوس که خلک وایي چې دا ناشنا څنګه به روځي علما وایي تاسو د صالح علیه السلام د اوښې قصه وګورئ چې د غر نه یو څاروي څنګه روځي صالح علیه السلام هغه په مدائن صالح کې تبوک طرف ته د مدینې منورې نه دغه علاقه کې تیر شوي دي او د هود علیه السلام نه پس دی نو مشران یې خو د یو مشر نوم عاد او د بل ثمود نو هود علیه السلام قوم دغه کې دی او دا لږ وروسته دی غرونو کې به یې کورونه جوړول او کله به یې اوړي کې به ځمکې ته راکوشو او په ګرمۍ کې به غرونو ته وختل او په ژمي کې به لاندې راکوشو نو دا به وخت به یې تېروه کورونه اوس هم شته صالح علیه السلام به ورته نصیحت کو او قرآن شریف کې په 8مه سپاره کې او په 12مه کې او په 19مه کې او په مختلفو صورتونو کې د هغې بیان دی د عادیانو د ثمودیانو
د قوم لوط د قوم شعیب چې دا تباه شوي د نوح علیه السلام قوم دا خو یو ځای ذکر کېږي خو دې ته پیغمبر د یو خدای بندګي وکړي نه ته پیغمبر نه او ته دروغجن او ته خو زمونږ په شان یو سړی ما انتم الا بشر مثلنا ته خو یو رجل او بشر او بس نبوت تعالی څنګه در د دې ذهن کې د کافرانو کینولې وه چې انسان پیغمبر نشي کېدی او لولا انزل علینا ملائکه ولې رانله او ته خو سړی هلکه د سړو د هدایت لپاره به خو سړی راځي خو اعلی بشر دی عام بشر نه دی بیا یې نه منله یو نښه خو پیش کړه څه نښه غواړئ دا نښې لوڼې لږې دي نه د دې غر نه مونږ ته اوښه راوباسه صالح علیه السلام خو دې داسې خبرې مه کوئ ځکه چې مو مانګه او د خواهش مطابق فرمایشي معجزه ښکاره شي او بیا هم ایمان نه ونړو نو تباه او هلاک به شي نه د دروغ وعدې به یې کولې مونږ کلمه وایو په 2 رکعته نفل یې وکړ او دعا یې وکړه یا الله د دې غر نه یو څاروی راوباسې اوښه غواړي اوښه یې غوسته دا ناشنا خبره ده اوښه هم ډېره ناشنا وه ډېره غټه وه دومره غټه وه چې راووته وه بچی یې مو شو او بس ډېر شکل یې هم ډېر غټه و ناشنا څاروي خدای پیدا کولی شي او ډېرې اوبه به یې څښلې او ډېر پی به یې کول لها شرب ولکم شرب یوم معلوم دومره اوبه څښلې چې ټولې اوبه یو ورځ نمبر د هغې شو لکه زمینداران چې د نیر اوبه نن ستا نمبر دی او نن زموږ په یو ورځ خو ټول نه اوبه کېږي اوبه ډېرې غواړي نو تقسیم پکې وشي یو ورځ ستاسو اوبه نو دوی به چې کوین ته دا مری ښکته کړه نو خوله به یې ځمکې ته ورسېده دومره لویه په باټي خو نه مړېده غټ کوی دی هغې کې به یې خوله ښکته کړه نو خدای پاک پیدا کولی شي د خدای ډېر لوی شان دی د انور څومره غټ دی او دا ټول ستوري د انور نه غټ دي او د قطب ستوري د انور نه 53 زره کارته غټ دي چې 53,000 نورونه کې یو ستوری به ترې جوړ شي د هغې نه مو غټ دی او د انور څومره غټ دی د ځمکې نه 14 لاکه کارته او 9 کروڑ 30 لاک تقریبا میل دا دومره لرې دی په لکونو په کروڑونو او رڼا نه رسي چې راشي نه بلب ته حاجت ته نه راډ ته نه شمع ته نه لاټین ته نه ډیوې ته دومره تیزه رڼا ده څومره د خدای پاک لوی طاقت نو که سړی وایي دا به څنګه دا سیندانان یا دا عقل پرست دا کیدی نشي وایي نشي کېدی چې خدای د غر نه اوښه راوښکې شي ناشنا نو خدای پاک د قیامت په علاماتو کې په احادیثو کې راځي زموږ دا ایمان دی چې یو څاروی چوپایا یو ځناور دی ابر دغه کېږي بعضو کې راځي صفا غر بعضو کې یو شګه احادیثو کې راځي بعضو کې دغه راځي نور ځایونه راځي مزدلفه هم راځي خلک به مزدلفه کې د شپې راښکاره به شي نو څه عالمان وایي ځای په ځای به ښکاره شي چې الله کله یو ماشي ډېر کړي کله یو بل شي شروع کړي هغې څوک مقابله کړي رابځي د حرم شریف کې به خلک بیت الله شریف ته به راکوشي مسجد حرام ته څاروي چې راکوشي دا خلک به وتښتي خلک وایي مسلمان ټول به وتښتي یېرېږي به دی دومره محیبه بس کسان به پاتې شي داسې تکړه مسلمانان خوا خوا کې به ورته کېږي نو بس هغه دې سره به احادیثو نه معلومېږي چې یو لاس کې به ورسره د موسی علیه السلام امسا وي او په بل لاس کې به ورسره پخي لاس کې به ورسره ګوتمۍ انګوټه او خاتم د سلیمان علیه السلام پخي لاس کې به ورسره ګوتمۍ او په دې ګس لاس کې ورسره لښته نو چې دا کم کسان ولاړ دي نه به هغه ګوتمان دا څاروي ای به نه تښتي تماشه به کوي نو د شونډو له به وله یوسي ګوتمه مهر سټمپ دا شونډې به سپینې شي دا سپینوالی به د مخ ته خور شي او ټول به سپین شي دا د قیامت نښې د قیامت کې مسلمانان سپینې چې سړی یو 10 چارهدام کوي لاسونه به یې سپینې مخ به یې سپینې او کافران به تک تور یوم تبیض وجوه وتسود وجوه او فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله سپین مخونه او تور مخونه د قیامت قرآن نږدې دی نو هغه نښې نو مسلمانان به داسې وپړقېږي لکه ستوري نو پخوا به دغه زمانه کې به داسې ګړبړ وي دنیا کې به دومره ګړبړ وي چې سړی به ځان ته مسلمان وي پته به نه لګي دا مسلمان دی که کافر د مؤمن او د منافق پته به نه لګي چې دا اړه کې مسلمان دی او که نه دی داسې به ګډ وډ شي
نن سبا چاته وایي که ښځې ته طلاق ورکړي مدرسې ته راشي یاره دا د مولیانو خبرې دي هلکه طلاق تا چوړې دی او ښځه ځنه جدا ده او ته وخت تېرې دا خو زنا ده نه دا مولیانو خبرې لکه نه مني ته څنګه ځان ته مؤمن وې ته خو خدای او د رسول خبرې نه مني فإن طلقها فلا تحل له که درېیم طلاق دی واچو او ښځه دله حلاله نه حرامه ده ستر به دې کوي ښځه که لاس وتا چې دا ښځه به بل کور ته ځي دلته به وخت نه تېروي دی به ډوډۍ ورلېږي 3 میاشتې کور ته به نه ځي او بېله کمره کې دی او بېله کې ستر دی پردی ښځه خاصه یو 3 میاشتې پاتې ده او بیا به ځي نه دا د مولیانو خبرې دي په دې حج کې خو دا حاجي صاحب ناست دی کله بعضې خلک داسې کار وکړي دا جنایات وکړي هلکه ګډ چیلې به ورکړي نه دا د مولیانو خبرې دي دغه زمانه کې به داسې خبرې شي چې د ایمان او د دین خبره کوي نو ته پته به نه لګوي ته مؤمن یې که نه منې که نه یو وایي چې مؤمن نه یم ولې نه منې ښه نو د مؤمن او د کافر پته به نه لګي ګډوډوالی به دومره دغه به شي دغه حالات به داسې خرابي او د مؤمن او د مخلص او د منافق په پته نه لګي خدای پاک په دې څاروي سره د دې ګوتمې سره مسلمان سپین کي او کافر له به لښته دی تندي له یوسي نو هغه به لږ تور داغ به پې شروع شي هغه داغ به خورېږي دا مخ به یې تک تور شي نو خلک به په درستخان ناست دي پخوا خو پته نه لګېده چې دا مسلمان دی د زړه نه او که دا خو چې بیا په درستخان ډوډۍ وخوري واده خادی کې یا یو ځای کې ناست دي نو پته به یې لګي یو به سپین وي یو به توري پته به یې لګي دا مؤمن دی او دا مخلص دی دا بل کافر دی منافق دی لکه قیامت کې به چې پته لګي بیا پټولی نه شي اوس خو ډېر خلک پټوي څوک به قادیاني وي ځان ته فارم کې مسلم لیکي او څوک به یو شي بل ځان پټوي را پټوي قیامت سره به نږدې خدای پاک داسې ښکاروالي بندوبست وکړي او دوی به خبرې هم کوي مناظره به کوي قرآن شریف کې راځي وایي دا وقال قول علیهم کله چې په دې باندې هغه د قیامت د نزدېکت خبره ثابته شي نو اخرجنا لهم دابة موږ به روباسو یو څاروی انسان نه دی بعضې خلک وایي یو سړی دی او خبرې به کوي نه انسان نه دی دا څاروی دی بس الله پاک د څاروي نه دا کار دی چې تا ته د خدای پیغمبرانو او پاکانو خبرې کولې چې آخرت شته جنت شته مؤمنانو ته ملاویږي کافرانو ته به دوزخ ملاویږي تا به وایي دا د مولیانو اپړې دوپړې دي او هسې خبرې دي او دا د مولیانو هلکه مولیان خو دا خبرې نشي جوړولی 1,30,000 زیاتو کم پیغمبرانو او آسماني کتابونه 104 ټول وایي مؤمن دپاره جنت دی من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې لا اله الا الله وایي زړه سره جنت ته به ځي دا مولیانو جوړ کړي دي مولیان خو تا ته وایي هغه تا ته سبق ښیي یا دیندار مؤمنان تا ته تبلیغ کوي او خبره کوي دا هغې نه جوړه کړې نو دا به ښکاره کېږي قیامت کې نو خلکو ته به خدای پاک ښیي په دې څاروي سره چې د پیغمبرانو خبره هم نه منله اوس یې راته د څاروي په ذریعه کومه د څاروي هغه به مني بس آمنا بالله آمنت بالله بیا به وایي خدای پاک وایي اوس د منلو وخت نه دی دا وخت کې به نه قبل لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن عملت من قبلو چې د څاروي د ښکاره کېدو نه مخکې کلمه نه ویلې اوس جدید ایمان راوړي دا منظور لکه آخرت کې نو دغه وخت تاسو دغه من رستو کوئ کافرانو تکلم الناس تکلمهم ان الناس دا خدای ولې ښکاره کوي دا به خلکو سره خبرې کوي خبرې به ورته دا کوي چې مؤمنانو دپاره جنت دی او د کافرانو دپاره دوزخ دی دا خو ښکاره ده ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا د سرکشو لپاره دوزخ ځای دی دا به ورته کوي دی به مني به د پیغمبر د نه منلو د څاروي منې دا به خدای پاک د دې اقمقلتوب ښکاره کوي او د دې جهالت به ښکاره کوي چې جاهلو خلکو د انسانانو خلکو چتم نه منل او د څاروي خبرې منې تاسو د ډب مسلمانان یې چې آخرت کې هم دا ملایکې او دا صح حالات ومنئ بیا به وایي مونږ بس واورو منو او هر څه کوو او دغه دی مونږ یو ځل دنیا ته واپس که نو دا خبرې من دا د خدای څومره رحم دی خو دغه وخت کې به کلمه نه قبلېږي بلکل تکل من التخرج اخرجنا لهم دابة من الارض دا د اسمانه به نه راځي دا به د ځمکې نه من الارض نه معلومېږي د ځمکې نه به راوځي یعنې دا څاروي دا به د عام بل څاروي نه پیدا کېږي لکه د غوا نه او دغه بچې پیدا کېږي سخې او د میخې نه کټې پیدا کېږي او د اوښې نه جونګې او جونګې پیدا کېږي مور او پلار به یې نه وي د ځمکې نه به راوځي من الارض
د ځمکې نه خاورو نه به څاروي پیدا کېږي لکه د صالح علیه السلام اوښه چې د ګټو نه راووته او خو خلکو لیدلې ده بیا چې نه منله ورته یې ویل لاس به نه ور وړئ په تکلیف بېعزتي به یې نه کوئ لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم که ګوتې په غلط نیت راوړې نو عذاب به شي دې پسې به دا به دومره تیزه ګرځي چې څوک یې رالاندې کولی به نه شي او که څوک ترې تښتي نو تښتېدی به نه شي بس څه نه وایي خبرې به کوي چې انسان له خدای پاک ژبه ورکولی شي خبرې نو خدای پاک یو څاروي هغه هم د خبرو طاقت ورکولی شي خبرې به کوي لکه د انسان په شان او انسان چې نصیحت کار کولی شي الله د څاروي نه او د ډنګر نه نصیحت کارلی ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون زمون خبرې دی نه منلې زمونږ د پیغمبرانو خبرې نه منلې اوس چې څاروي ورته شروع کړې مني به اوس د منلو فایده نشته دا به یي ټوله دنیا کې به ګرځي به ټول خلک به زمانه سپین او تورې د دې نه پس به بیا قیامت زر راځي نور علامات هغه به ووایو انشاءالله العظیم